السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ملګرو خدای دې وکړي چې تاسو به ټوله ته روغ او جوړ یئ زه یم سردار ولی آریان تاسو ګورئ ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل ملګرو ډېر خوشحاله یم زه بیا تاسو ته په نوي او خوندوره معلوماتي ویډیو ټیکنالوژي په اړه تاسو خدمت کې حاضر یم ملګرو په نننۍ ویډیو کې د 2 لاکران درته وښیم چې دا 2 اپلاکرونه تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړي زه درته وایم همداسې ډیلیټ کړئ ځکه ملګرو دا 2 کوم اپلاکر چې دي ډېر زیات تواني دي خصوص څنګه تواني دي مثال په توګه موږ که چېرې موږ خپل موبایل کې شخصي ډیټا اچوو او غواړو چې هغه بل څوک ونه ویني هغې ته موږ یو اپلاکر استعمالوو خو که چې کوم دغه 2 اپلاکر دي زه تاسو په نننۍ ویډیو کې درښیم دغه دواړه په ډېرې اسانۍ سره خلاصېدلی شي دا 2 ځان د شخصي کوډونه لري که چېرې هغه کوډونه څوک زده کړي ستاسو شخصي ډیټا ټوله مکمله کتلی شي ملګرو که چېرې موږ یو خپله ډیټا په کوډ کې اچول یا یو اپلاکر کې ما اچول نو هغه به خامخا موږ ته ډېره مهمه وي هغه ډیټا موږ نه غواړو چې بېخاله موږ څخه بل څوک وګوري نو که چېرې تاسو ته 2 لاکرونه خو یو اپلاکر دی هم کالکولیټر ده ملګرو دا د ماشین حساب چې کومه ده دغه اپلاکر چې کوم ده ملګرو ته نه تناسي دا کوم زر ته ښه دا ماډل ځکه هر ډول ماډل چې وي دغه طریقه زه ته خو خلاصېږي او خلک ډېر اساني باندې خلاصولی نن شبه ډېر زیات رواج شوی دی دغه کار کول ځکه ما هم وغوښتل تاسو ته یوه ویډیو جوړه کړم تاسو هم دې طریقې څخه کار واخلئ او دغه اپلاکر چې کوم ده د ان انسټال کړئ په هغې به زه یو خوندور لاکر انسټال کړئ ملګرو اپلاکر چې کوم ده دا ډېر زیات تواني ده ځکه تاسو ټول شخصي ډیټا که تاسو کوم کالکولیټر چې ده ملګرو د ماشین حساب دا خو بیخي زیات خلک استعمالوي زموږ کلي کې خو ملګرو ډېر زیات رواج ټول همدغه کالکولیټر څخه استفاده کوي د باندې خلک نه پوهېږي خو تاسو دغه چې معلومات نه شي دغه کالکولیټر ملګرو یوازې 2 کوډ دي چې دا کوډ د پکې وایي مکمل پخوانی کوډ یې ختمیږي په دغه کوډ باندې خلاصېږي ستا ټول مکمل ډیټا خلک کتلی شي نو ملګرو ما هم انګېرل تاسو ته دغه ویډیو جوړه کړم تاسو د خطر څخه بچ شئ ځکه زما باندې مو حق ته تر څو داسې ویډیوګانو ته جوړ کړم ستاسو شخصي ډیټا او ستاسو کوم سوشل میډیا چې ده په صحیح تعلیم تاسو استفاده کوئ بل څوک یې در څخه ونه ګوري ملګرو ډېر ښه خوندوره ویډیو دی هیله چې ویډیو ما تر پایه پورې وګورئ که چېرې مو دغه ویډیو خوښ شو نو ویډیو ته یو لایک ورکړئ او چینل هم سره سبسکرایب کړئ راځئ چې پر ویډیو باندې پیل وکړو ګورئ ملګرو تاسو دغه 2 اپلاکرونه ښیم ملګرو معمولا 2 ډوله اپلاکر موجود یو دغه اپلاکر د ملګرو چې تاسو یې ګیلري تور باندې کوډ ورکولی شئ یا هم بل کوم اپلیکیشن چې تاسو انسټال کړی کله چې هغه ته پرمیشن ورکړئ نو هغه پکې لاک کړئ نو تاسو کله هغه تور نه تاسو څخه داسې یو کوډ غواړي ورته وګورئ ملګرو داسې یو کوډ غواړي که نه یو دا کوم اپلاکر ده ملګرو ته نه تنها چې ګیلري ته مثلا میوزیک ته هم کوډ ورکولی فیسبوک ته هم کوډ ورکولی داسې اپلاکر یعنې چې کوم دغه اپلیکیشن تاسو په موبایلو کې موجود دې ته لاک ورکول کېږي کله چې تاسو څوک راخلاصوي دغسې یو پین تاسو غواړئ تاسو هغه پین ورته داخل کړئ بیا دغه لاکر څنګه کېږي خلاصېږي اوس ورته وګورئ ملګرو دې د کوم ما لاک ورکړی دا لاک ورته وګورئ ملګرو اوس دا لاک خلاص شو که چېرې دغه لاک ورنه کړم زما ګیلري نه خلاصېږي یو هم ملګرو دا رقم لاک راځي تاسو بل ښیم کالکولیټر یعنې ماشیني حساب ده د دغو دواړو ملګرو تاسو ته طریقه ښیم چې دا څنګه موږ ماتولی سو نو که چېرې تاسو دغه 2 انسټال کړي همداسې سره ان انسټال کړئ لومړی هم ملګرو د اپلاکر ته دا څنګه هیک کېږي او څنګه له منځه ځي بیا هم ملګرو ستاسو په مخکې راځم ما ته نه ګیلري ته لاک ورکړی چې ګیلري ته راداخلېږم ملګرو ما څخه ګیلري کوډ غواړي ورته وګورئ ملګرو که چېرې زه ګیلري ته ورنه شم کوډ غواړم دا زه کوډ ورکوم ملګرو خلاص بس ورته وګورئ نه کله چې ما ګیلري ته کوډ ورکړ زما ګیلري راته راواړوله اوس غواړئ چې دغه کوډ تاسې مات کړئ نو داسې اسانه باندې ماتېږي دا خاص اپلاکر رابسئ د خپل موبایل سیټینګ ته سیټینګ سره راغلی دلته اپس وهین ډیفالټ اف پرمیشن ملګرو په دغه اپشن باید تاسو کلیک وکړئ نو دلته بس لاندې راکت شي ملګرو ته تاسو هماغه اپلاکر پکې پیدا کړئ زه راځم ملګرو تاسو هماغه اپلاکر چې کوم دی زه غواړم مات کړم هغه پکې را پیدا کوم زما په موبایل کې اپلیکیشنونه زیات دي شاید لږ ځان ډوباسي چې دا پکې را پیدا کړو نو ورته ویټ کېږو تر څو هماغه کوم اپلاکر چې ده هغه پیدا کړو څه دا پسې ښه نو دغه دا د اپلاکر ما په دغه ځای کې پیدا کړو تاسو په دغه اپلاکر باندې کلیک وکړئ نو کله مثلا د کلیک کول یو آپشن ده فورس سټاپ نو په دا فورس سټاپ باندې کلیک وکړئ دا هم فورس سټاپ ته کوي نو کله مو چې دا وهو دا هوم بټن به ورپسې وهي اوس په زه راځم ملګرو خپل د موبایل ګیلري ته کله هم چې ګیلري ته راغلم زما ګیلري به راخلاصي ورته وګورئ ملګرو ما څخه خلاصې شي کوډ هم نه غواړي زما مکمل د موبایل ګیلري څنګه سوه راته راخلاصه سوله نو په همدغه توګه تاسو کولی شئ ملګرو دغه اپلاکر حق کوي ورته وګورئ ملګرو دغه دی بیا
بیا هم راځم دغه اپلاکر ما څخه کوډ نه غواړي. نو که چیرې اوس زه راسم په دغه اپلاکر باندې یو کلیک بیرته واخلم ملګرو، که چیرې هم تاسو په دغه اپلاکر باندې یو کلیک واخلئ او بیرته راسئ خپل د موبایل ګالري ته، نو دغه اپلاکر به ملګرو څنګه سي بیرته فعال سي. راځم ملګرو دغه جنه ګالري را خلاصوم، بیا تاسو ګالري ته ځئ. نو ما څخه ورته وګورئ ملګرو کوډ غواړي، کله چې زه کوډ ورکړم دا څنګه سي ملګرو ماته را خلاصي. دا هم ملګرو دغه اپلاکر ماتولو طریقه وه. بل هم ملګرو دا کالکولیټر دی نه، دا ماشین حساب په ډېره اسانۍ باندې ملګرو حق کېږي. کله تاسو دا ماشین حساب خلاصوئ نو ماشین حساب به خلاص کړي ملګرو. دې کوډ تاسو درکوم کا د دې کوډ د ملګرو 201 ملګرو او بیا څنګه 9 وهم. کله چې دا کوډ پکې وهم دا کوډ را خلاصېږي. ورته وګورئ ملګرو مساوي ووهمه دا کوډ ماته را خلاص، یعنې دا کوډ ما ورکړی دی کالکولیټر ته. اوس که چیرې ملګرو زه بل لا کوډ ورکوم، مثلا دا ورکوم، ورته وګورئ ملګرو دا څنګه کې موږ ته نه را خلاصېږي، څومره کوشش وکړو دا نه را خلاصېږي. اوس د ملګرو دې بل طریقه درته کوم. نو کله هر ډول کالکولیټر چې تاسو ولې دغه کې به ولیکئ 12 صحیح ده ملګرو، بیا 12 کله مو 12 ولیکه او رابسې ملګرو دغه مساوي علامې ته، صحیح ده دغه مساوي علامې ده. نو کله مو دا وهو دا لاکر به موږ ته مات شي. ورته وګورئ ملګرو په دغه کوډ باندې دا لاکر خلاص وو. نو هیله ملګرو چې دغه 2 ډول اپلاکرونه چې تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړي همدا اوس یې ډیلیټ کړي. ما یوازې تاسو زده کړې لپاره انسټال کړي او زه هم ملګرو ډیلیټ کوم، ځکه زه په خپل موبایل کې هېڅ ډول اپلاکر نه خوښوم چې انسټال کړم او نه خوند راکوي. تاسو ثبوت سره وکتل چې ما دا دواړه اپلاکرونه په ډېره اسانۍ سره درته مات کړل او تاسو هم وکتل. نو هیله که اوس هم دغه اپلاکرونه تاسو انسټال کړي او ان انسټال کړئ، په دې پر ځای ما په چینل ته لاړ شي، ډېر خوندوره ویډیوګانې شته دي کې د اپلاکرونه ملګرو تاسو ته پاس هم کتلی شي دغه او دغه ځای کې هم تاسو کتلی شئ چې دغه ویډیوګانې وګورئ او تاسو څنګه بیا کولی شئ له دغه اپلاکرونو څخه استفاده وکړئ، هغه اپلاکرونه بیا هېڅوک هم نشي ماتولی. نو هیله ده چې دغه معلوماتي ویډیو تاسو خوښ شوي او ښه مو زده کړي. که چیرې مو دغه معلوماتي ویډیو لږ هم خوښ شوي ویډیو سره لایک او چینل هم سره سبسکرایب کړئ. نور مو که د ټکنالوژي باره کې کومه پوښتنه په ذهن کې راګرځي او نشئ حل کولی شئ له سردار ولي آریان سره شریک کړئ. انشاءالله په خپل حد او توان پورې ستاسو دغه پوښتنه ته داسې یوه لنډه ویډیو چمتو کوم ستاسو ته دا پرابلم له منځه لاړ شي. ما ته اجازه راکړئ تر بیا پورې چې داسې ښه خوندور معلوماتي ویډیو له ټکنیکل احمد یوټیوب چینل څخه اپلوډ کوم. په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. هر چېرې چې یاستئ ښاد او اباد اوسئ.